ما ورته خو خوراک کوو د ډېر شیانو نه یم خبر چې خوراک په کومه طریقه پکار ده د الله د رزق قدرداني څنګه پکار ده. مولانا اشرف علي ثانوي رحمه الله بارک دا راځي وایي د یو وخت کې مریض و، بیا یو چا شیدې یو پیاله ورته راوړې، ویچ کې خو لږ غوندې یو غوړپ غوندې پاته سوې، سر ته یې کېښودې، په ده باندې وایي خوب راغی، مریض و. بیا د کوم خادم چې هغه شیدې وړې وې د باندې یې اچولې وې، چې دی وایي کله راجګ سو پوښتنه یې وکړه چې هغه یو غوړپ شیدې چې ما سر ته ایښي هغه څه سوې؟ خادم یې ورته ویل چې هغه خو حضرت موږ ایسته مې واچولې لرې مې کړې، صاف ورته پکار شو. وایي تا دې الله نعمت ایسته واچو، که تا نه چکئ اول خو باید چې تا چکلې وای، باید یو پیشي ته دې ورکړی وای، باید یو توتي ته دې ورکړی وای، یو بل شي ته باید تا پیش کړی وای، ولې دې په ځمکه باندې د الله نعمت وغورځاو؟ او بیا یو نصیحت ورته کوي چې ما او تا ته هم په دې کې نصیحت ده، وای دا یاد وساته خادم ته وای دا اصل زده که، دا قاعده زده که چې کوم نعمتونه کوم شیان چې انسان په خپله زندګي کې د هغه نه ډېره نفع وچتوي، همیشه لکه ډوډۍ سو بل شی سو، نو د هغه د لږ مقدار قدرداني کول، د هغه تعظیم کول، احترام ساتل، دا په ده باندې واجب دي. واجب دا نه چې ډېره وي بس احترام یې ساته چې لږ وي ایسته یې اچوه، نه، په عامه زندګي کې چې ته کله ډېره نفع ځینې اوچتې باید وایي که لږ غوندې مقدار پاتې وي، هر شی چې وي خوراکي وي څښاک والا وي، باید وایي د هغه قدرداني وشي، بې ځایه قدرداني ونه شي، باید بې ځایه هغه وانه اچول شي، د الله مخلوق ته ورکول شي، لکه مخکې ما تاسو ته طریقه بیان. نو د دې وجه نه نبي علیه صلات وسلام باره کې دا راځي چې کله به هم نبي علیه صلات وسلام د خوراک په باره کې عیب نه رایي. دارنګه د خوراک په آدابو کې په احادیثو کتابونو کې را نقل کړي یو ادب یې دا هم را نقل کړی اجتماعي خوراک پکار ده، یو څو کسان باید یو ځای خوراک وکړي. د دې فایده دا ده چې په هغه خوراک کې بیا برکت. وحشي ابن حرب رضی الله تعالی عنه روایت ابو داود شریف را نقل کړی وان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، د نبی علیه صلات وسلام صحابه و پوښتنه وکړه، د نبی علیه صلات وسلام نه یې پوښتنه وکړه انا ناکل ولا نشبع، موږ خوراک کوو خو مړیږو نه، خوراک کوو خو مړیږو نه، وجه څه ده؟ د نبی علیه السلام نه پوښتنه کوي صحابه. نبی علیه السلام په جواب کې ورته فرمایي وایي لعلکم تفترقون، کېدای شي تاسې ځان ته خوراک یو ځای خوراک نه کوي. صحابه وویل قالو نعم، هو موږ همداسې کوو، یو ځای خوراک نه کوو، یوازې تنها یې کوو. بیا څه ورته فرمایي فاجتمعوا على طعامکم، تاسې په خپل خوراک باندې راجمع سئ، باید په یو ځای باندې خوراک وکړئ، څلور پنځه کسان شپږ کسان په یو دسترخوان باندې کښېني، یو ځای باید خوراک وکړئ. واذکروا اسم الله، او د الله نوم یاد کړئ، یبارک لکم فیه، بیا به الله دې تاسې په دې خوراک کې برکت واچوي، د دې په ذریعې سره به تاسې بیا مړېږي، کله به بیا شکایت نه کوئ چې موږ وږي. نو د خوراک په آدابو کې یو ادب دا ده چې سړی باید ځان ته خوراک ونه کړي، بلکې اجتماعي خوراک پکار ده، دوه درې کسان یو ځای باید وکړي. د حضرت جابر صاحب نه روایت ته نبی علیه صلات وسلام مبارک فرمایي طعام الواحد یکفي الاثنین، د یوه سړي خوراک د دوه سړي لپاره کافي کېږي چې کله یو ځای سره ناست. وطعام الاثنین یکفي الاربعه، د دوه سړیو خوراک دا د څلورو کسانو لپاره کافي کېږي. وطعام الاربعه یکفي الثمانیه، او د څلورو کسانو خوراک چې تا تیار کړی دا الله تعالی برکت پکې اچوي، د اجتماعیت د وجې نه دا بیا کافي کېږي د اتو کسانو لپاره. نو د دې حدیث نه معلومیږي چې خوراک باید د سړی اجتماعي وکړي، یو ځای وکړي. نو د خوراک په آدابو کې یو ادب دا ده چې سړی باید یو ځای خوراک. بل ادب د احادیثو په کتابونو چې را نقل کړی هغه دا ده چې د خوراک چې کومه کاسه چې د کوم لوښی چې ده د دې د منځ نه خوراک نه ده پکار، باید د یو طرف نه سړی خوراک وکړي. وجه یې دا ده چې د الله کوم برکتونه را نازلېږي هغه د دې کاسې په دې مابین په منځ باندې را نازلېږي. ابن عباس نه روایت ته انه اتي بثرید بقصعة من ثرید، وای نبی علیه صلات وسلام ته چا یوه کاسه کې ثرید راوړ، بیا نبی علیه صلات وسلام موږ ته وفرمایل کلوا من جوانبها، تاسې د دې کاسې د یو خوا بل خوا نه وخورئ، ولا تأکلوا من وسطها، د دې کاسې د منځ نه تاسې خوراک مه کوئ، فإن البرکة تنزل في وسطها، ځکه برکت هغه چې را نازلېږي د کاسې په مابین کې نازلېږي. نو د خوراک په آدابو کې چې د حدیثو کتابونو را نقل کړی د احادیثو په رڼا کې ده هغه یو دا ادب ده چې باید یې سړی خوراک د یو طرف نه وکړي، د کاسې د مابین نه باید یې خوراک ونه کړي. او دارنګه چې کله د یو چا ګوته ککړه شي، مثلا یا په کاسه کې یو شی پاته شي، د هغه څټل پکار دي. دا څټل ګوته څټل
یا کاسه صفا کول دا سنت دی. سنت ذکر دی حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ حدیث ته هغه مبارک فرمایي وای نبی علیه الصلاة والسلام امر حکم وکړه بلقع الاصابع والصحفه، په څټلو د ګوتو او په څټلو د کاسې. او بیا یې وفرمایل انکم لا تدرون، تاسو ته درک نه لګیږي فی ایة البرکه، چې د دې خوراک په کومه حصه کې به برکت وي. شاید ته هغه خوراک پرېږدې کاسه ونه څټې، صفا یې نه کړې، یا هغه ګوته صفا نه کړې چې کوم در نفاته ده کېدای شي هغو کې برکت وي. نو دا خو تاته معلومات نشته، نو په دې خاطر باندې پکار ده چې سړی کاسه هم صفا کړي او ګوته هم باید سړی صفا کړي. د خوراک په آدابو کې دا ادب هم ده. او د دې سره سره د حدیثو کتابونو سره نقل کړی بل ادب دا ده چې د خوراک نه وروسته باید وایي سړی دعا وکړي. مخکې خو به بسم الله وایي د الله په نامه باندې به شروع کوي، د الله په نامه سره، خو وروسته د خوراک نه چې کله ځان موړ کړه خوراک یې وکړه دغسې دې نه اوچتېږي، دعا دې وکړي، د الله شکر دې وباسي، د الله حمد دې بیان کړي. مختلفې دعاګانې را نقل دي د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک نه، خو موږ تاسو چې کوو ډېره اسانه دعا چې ده هغه دا د حضرت ابو سعید خدري نه روایت ده وای كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بکله چې د خوراک نه فارغ سو وروسته به بیا دا دعا ویله الحمد لله الذي أطعمنا، تمام تعریفونه هغه ذات لره دي چې په موږ باندې خوراک وسقانا او په موږ باندې اسقاق وجعلنا مسلمين او موږ د مسلمانانو نه وګرځول. بعض خلق وایي وجعلنا من المسلمين، دې تم څه کوي من چې دا من لفظ د احادیث په مستند کتابونو کې نشته، وجعلنا مسلمين د من نشته کې. اکثر علما همداسې وایي وجعلنا من المسلمين. اصل دوا دا چې الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين د من لفظ په مستند کتابونو د احادیثو کې هغه احادیث کتابونو چې هغه قوي وي راجح وي مضبوط وي پیغو کې نه درانه خل نو صحیح دا چې باید د سړی مين ونه وایي وجعلنا مسلمين. نو کله د خوراک وکړه د خوراک نه وروسته دا دعا پکار ده چې سړی باید وایي. او د فقه کتابونه کوم آداب سره نقل کړي د خوراک په باره کې عالمګيري، نو یو ادب دار نقل کړی د مختصر ډیر مهم دی باید د زده کو. یو دا د چې کله یو څوک ډوډۍ خوري د ډوډۍ نه د شاوخوا داسې نه چې شاوخوا پرېږدي او د منځ نه خوراک کوي. بعضې خلک هم داسې یو ډوډۍ وي شاوخوا پرېږدي او د منځ نه خوراک کوي، دا اسراف کې راځي. کبر هم ده او اسراف هم ده. او یا بعضې وخت چې هغه د ډوډۍ چې کوم راپړسېدلي ځایان وي هغه خوري او نوره پرېږدي، نو دا ډوډۍ شاوخوا پرېښودل یا صرف هغه ځایونه یې خوړل چې راپړسېدلي وي او نوره پرېښودل دا عالمګیري لیکلي په اسراف کې دي، دا کبر کې هم راځي. وایي هغه وخت کې اسراف کې نه دي که نور څوک وي چې خوري یې درپسې چې کوم له تا نه پاتې وي بیا په اسراف کې نه راځي، خو که همداسې پاتې کېږي دا بیا اسراف. دارنګه د دې سره سره یوه لقمه درنه ولې ده او ګوله درنه ولوې ده په دسترخوان کې او همداسې پرېږدې، دا هم په اسراف کې راځي. باید به هغه ته راوچته کې صفا یې کې د صفا کېدلو نه وروسته بیا هغه ته وخوري. همداسې پرېښودل بیا په بله ګوله باندې شروع کول بله ګوله خوړل دا هم په اسراف کې راځي. د دې هم باید موږ تاسو ډېر فکر وکړو. د الله رزق ده، د الله د رزق قدرداني پکار ده. صفا یې کو د صفا کېدلو نه وروسته یې وخوره. او دارنګه بعضې وخت کې سړی دسترخوان خلاص کړي ډوډۍ پرته وي او ترکاري نه یې رارسېدلې، ته انتظار مه کوه. وایي د ډوډۍ اکرام دا ده چې ته د ترکاري انتظار مه کوه، اول په دې ډوډۍ شروع وکړه. داسې نه چې ته هغه ته ګورې چې ودرېږه کاسه راورسېږي، نه، دا بې اکرامي ده د ډوډۍ چې هغه پرته ده او ته دغسې ورته ګورې. څنګه دې دسترخوان خلاص کړو باید فوراً په هغه وچه ډوډۍ باندې شروع وکړي، دې ته مه ګوره چې ودرېږه کاسه راورسېږي، هغه به رارسېږي. دا هم فقهاو لیکلي. دارنګه د دې سره سره د ډوډۍ نه مخکې لاس مینځل وروسته لاس مینځل دا هم سنت دي. دې باره کې مسایل ما درته وویل. او دارنګه بسم الله ویل مخکې، خو بیا دا لیکلي وایي چې څوک مخکې بسم الله وایي په زوره دې ووایي چې نورو ته یې ورپام کړي. بعضې خلکو نه یېرېږي، مخکې چې بسم الله وایي په زوره دې ووایي، وروسته وایي چې دعا بیا کوي سوکه دې وکړي، ځکه کېدلی چې بعضې ملګري د خوراک نه فارغه نه وي. دعا دې ځان سره ووایي خو بسم الله چې وایي هغه دې په زوره ووایي. او دارنګه هغه کس چې هغه په حالت د جنابت کې وي دغه دپاره خوراک کول څښاک کول دا مسله هم را نقل کړې، بغیر د خولې مینځلو نه بغیر د لاس مینځلو نه مکروه ده، خو مکروه تنزیهي ده.
خو د حایضې ښځې لپاره یا په حالت د نفاس کې چې ښځه وي خوراک کول دا پروا نه لري بغیر د لاس مینځلو نه، یعنې په کار خوره کې یو چا داسې وکړ بیا مکروه کېږي نه، خو د جنوبي سړي لپاره او د جنوبي ښځې لپاره دا بیا مکروه دا مسله یې هم را نقل کړې. او دارنګه د دې سره ګرم خوراک نه خوړل، دارنګه خوراک نه بوی کول، او دارنګه خوراک که یو چا کاوه تکیه یې وګلې وه نو که د تکبر په وجه باندې نه و پروا نه لري، او که د کبر د وجه نه و لکه څنګه نبي علیه السلام فرمایي چې لا آکل متکئا، زه د تکیه په حالت کې خوراک نه کوم، نو باید سړی خوراک ونه کړي. لوڅ سر خوراک کول دا پروا نه لري، دا مسله یې هم را نقل کړې چې یو کس لوڅ سر د خوراک ته ناسته مشکل نه لري. او دارنګه د خوراک هغه مراتب هم بیان کړي، بعضې وخت کې خوراک فرض وي، هغه وخت کې چې سړی د هلاکت وخت ته رسېدلی وي او بالکل هلاکېږي د لوږې د وجې نه، او دی بیا هم خوراک نه کوي او دی په دې حالت باندې مړ شو، دی ګناهګار له دنیا نه لاړ، هغه وخت کې خوراک کول فرض دي. او بعضې وخت کې معذور وي، خدای اجر ورکوي چې خوراک یې څوک په دې نیت کوي چې زه لمونځ په ولاړه باندې وکړم، روژه ونیسم، بیا خدای پاک دې ته اجر ورکوي. او د دې نه اضافه خوراک کول چې بدن قوي کړي دا یو مباح درجه ده، نه ثواب شته پکې نه ګناه شته. خو یاد وساتئ د موړتیا نه اضافه خوراک کول چې موړه مې دغه نه اضافه خوراک کول دا بیا حرام دي، ځکه یو خو تا ته ضرر رسوي، په کار نه ده، ډېر خوراک نه ده په کار. خو دوه وختونو کې وایي جایز دي، یو هغه وخت چې میلمه در سره ناست وي، د میلمه به ډېر لحاظ ساتي، میلمه در سره ناسته تا خوراک بند کړ شرم نه یې غم بندوي، د میلمه په وجه که ته موړه مې خوراک ورسره کوه. او یا که سبا دې تا د روژې اراده یې چې زه روژه نیسم، بیا هم ته کولی شي د فوق الشبع ورته وایي فقها چې د خپل هغه اندازې نه اضافه خوراک وکړي. او بعضې خلک خوراک نه کوي د دې په خاطر باندې چې بدن مې مثلا د یو چا وزن ډېر زیات ده، د تمرین په خاطر، د ریاضت په خاطر باندې، نو دا مسله یې هم راخیستې فقهاو که چېرته دومره کم خوراک کوي چې دی بیا د فرایضو د ادا کولو نه دی هغه کېږي، ضعیفه کېږي، کمزوری کېږي، عبادت نه شي کولی، دا د ده لپاره جایز نه ده. په ځان باندې سختي راوړي خو بل طرف ته عبادت ځینې پاتې کېږي، دومره هم لوږه په ځان باندې مه تېروه، تمرین کوه خو په اندازه. خدای هم لیکلي وایي که چېرته دومره خوراک کماوه، کم خوراک یې کوو چې په څنګ کې عبادت هم ورسره کولی سوی، فرایض هم ورسره کولی سوی، او بل طرف ته چې د بدن او صحت ته هم فایده رسېده، بیا پروا نه لري، مشکل نه لري. نو د خوراک اړوند دا هغه مسایل چې د فقه کتابونه راخیستي، ما ته په کار ده چې دا مسایل زده کړو او په دې باندې عمل وکړو، لکه څنګه مخکې ما دا خبره وکړه چې د موږ او د تاسې د دین څومره احکام چې دي د دې تعلق د 5 شعبو سره د په هغو شعبو کې یوه شعبه هغه معاشرت ده. معاشرت معنا ده چې څنګه به خوراک کوو، څنګه به څښاک کوو، څنګه به سلام اچوو، څنګه به په کور کې زندګي کوو، څنګه به د مسلمان ورور سره زندګي کوو، څنګه چې کله په حالت د سفر کې یو څنګه سفر به کوو. دا یو ډېر مهم احکام دي چې چا دا زده نه وي نو د اشرف علي ثانوي رحمه الله په قول باندې د دین ناقص ته وایي، د دین ډېر منځونه او اگر وایي که کوي، اگر که تهجد ګزاره هم وي خو د دې نه نه خبر خوراک څنګه په کار ده، څښاک څنګه په کار ده، سلام اچول څنګه په کار دي، د کور کې زندګي څنګه کول په کار دي، د مسلمان ورور سره اوسېدا څنګه کول په کار دي، د دې نه دی بې خبره د دین ناقص ده. نو دغه شیان ډېر مهم دي، باید موږ تاسو توجه ورته وکړو. بله خبره ده دلته یو دوه خارجي خبرې، یو خو دا چې لږ وختي تاسې راځئ، اکثره زموږ اوس د ژمي ورځې دي او چونکې ورځې بیخي وړې دي، زه تقریر په 12 بجې شروع کوم، نو دلته هېڅ وکم نه 2-3 نفره یي، نو که چېرته تاسې وختي راغلي ځان هم راورسوو نو د ډېر شیانو نه به خبر شئ، ډېر مسایلو باندې به تاسې خبر شئ، ډېر شیان به تاسې ته معلومات وشي. او په کار هم دا ده د هغه کس لپاره ډېر لوی فضیلت هم ده چې د جمعې په ورځ باندې د ټولو نه مخکې راځي. نو که ځوانان یې که سپین ږیري دا کوشش وکړي چې ځان مخکې را رسوي، یو شی زده کړي، د دغه منبر د لارې نه ډېر شی زده کېږي، انشاءالله د دین احکامو نه سړی خبرېږي. او دویمه خبر ده چونکې زمه ده د جومات بعضې شیانو ته ضرورت وي او د موږ وایي تاسې دا چنده یو څه ضعیفه ده، باید د دې باره کې اخلاص وکړو، ځکه چې د دې پیسو په ذریعې سره د جومات جوړېږي، جومات کې یو شی کم وي هغه برابرېږي. او الله رب العزت څه ښایسته آیات نازل کړی د هغه کسانو لپاره څوک چې د جومات د جوړولو د آبادولو په باره کې کوشش کوي. څه فرمایي؟ انما یعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. مسجدونه چې جوړوي هغه کسان جوړوي چې په الله ایمان راوړي او په ورځ د آخرت باندې، یعنې کامل مؤمنان هغه دي. نو محترم الحمدلله کامل مؤمنان یو. دغه 1 روپۍ چې ته ورکوې 200 کسان دلته راځي، 10 روپۍ چې واچوي 200 روپۍ تقریبا راځي. په دې سره د جومات کوم شیان چې کم وي یا کوم شیانو ته چې ضرورت وي هغه انشاءالله په دفع کېږي، د جومات ضرورت په دفع کېږي، او تا ته به دومره 10 روپۍ به وي 100 روپۍ به وي، خو اجر به ډېر زیات وي او صدقه جاریه به وي. دې باره کې هم ډېر کوشش وکړي، اخلاص نه کار واخلي. الله رب العزت موږ ته په دغه کومو خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
أمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.